سلامونه. جاوید چودري د زیرو پوینټ په نوم باندې په ایکسپریس کې د ډېر وخت نه 15 شل کاله وشو کالم لیکي او زمونږ فیورټ کالم نګارو کالمیسټو یا موټیویشنل رایټر و. هغه وخت کې موټیویشنل سپیکران خو موږ نه پیژانده، خو رایټران وو. دغه جاوید چودري پکې په سر وو، بالخصوص د سکول په ورځو کې د نهم او لسم، او بیا بالخصوص د فرست ایر او سیکنډ ایر، بالعموم د کالج په ورځو کې. مثال ورکول یا څوک پوه کولو په خاطر باندې دروغ یا فکشن چې څه ته وایي، افسانوي غوندې کردارونه جوړول، ځانه یو قصه جوړول، ډراماټایز کول څیزونه، دا ټیک ده، دا د فن حصه ده، خلک کوي. خو د جاوید چودري د تاریخ چې کوم بلدکار کوي نو هغه حقایق یعنی فیکټس ډسټارټ کوي، د تاریخي واقعات چې کوم دي نو هغه مسخ کوي، لنډه ده. نو دغه بیا جرم دی او ظلم دی او د خلکو ایموشنل هتیاچار دی. مطلب دا چې د خلکو هغه جذباتونه غلطه فایده اوچتول او تاریخي حقایق یو ځل بیا هسې خو ډېر واقعیت دی جاوید چودري چې قصه راونیسي نو داسې ملکونه چې هغه صرف او صرف جاوید چودري لیدلي په دنیا کې، هغه هېچ چاته پته نه وي. داسې علاقې، داسې ښارونه، خپل ښارونه هم هغه دریافت کړي دي. نو دغې ته موږ وایو په اردو کې بونګي مارنا. اوس یې ریسنټلی یو کالم لیکلی دی، بلا ډېرو خلکو له مشورې ورکړي دي چې کچھ هم بھی ذمہ دار ہے. په خپل ویب سایټ یې خپور کړی دغه کالم، کتی شئ. عارف الوي ته، عمران خان ته، نواز شریف ته، زرداري صاحب ته، ټول ته مشورې ورکړي دي مفت، او دا دغه کار دی او په کار ده چې ورکوي. ښه خبره ده. خو د د جاپان د ایټمي حملو حوالې سره 1945 کې او 1945 کې 1945 کې چې کوم ایټمي حملې شوې په جاپان کې، هیروشیما او ناګاساکي، هغې حوالې سره بونګۍ ویشتې ده. او ما ولوسته، یو ملګري مینشن کړي و، ما ولوسته دغه بونګي، نو بیا مې ضروري وګڼله چې هسې ملګرو سره هم شریکه کړم. جاوید چودري لیکي چې په دغه 1945 کې په ایټم بم چې کله حمله وشوه نو په سباله، یعنی نن حمله وشوه په سباله د جاپان خلک په دغه دوه ښارونو کې، د دغه دوه ښارونو اوسېدونکي په سړکونو باندې ګرځېده، ګاډي چلول، سوداګانې کولې، ګپې شپې لګولې، او د معمول مطابق دفترو ته لاړ. نو په دغه هیروشیما او ناګاساکي کې واقع چې خلک ژوندي خو پاتې شوي وو، خو هغه د مثال په طور ژوندي پاتې شوي وو. په دغسې یعنې نن خدای مکړه نن په یو ځای ایټمي میزایل یا ایټمي هتیار استعمال شي او سبا له دې هلته خلک، یعنې هلته چې په لکونو خلک لقمه اجل جوړ شي او ژوند یې د لاسه ورکړی، په سباله باندې خلک ته معمول مطابق جاوید چودري و چې هېڅ مسله نه وه. نو دا اوس بیا فیکټس ډسټارټ کول دي، ځکه چې هیروشیما ناګاساکي دغه واقعیات چې کوم دي نو دا تاریخ دی، دلته تمثیل، دلته د فیکشن، دلته د قصې، دلته د ډرامې، دلته د مثالونو، د تشبیهاتو، استعارو ضرورت نشته. دا یو تاریخي حقیقت دی چې په دغه ورځ باندې په جاپان کې دومره لویه تباهي شوې وه. نو دا بالکل هغه انساني ذهن نه مني، ایټمي حمله دومره نارملایز کول، دومره عام، دومره یعنی دا ذهن ته دا پرېستل چې خدای مکړه دا دونه عام یو کامن غوندې څیز دی چې بس نن په ښار باندې بریدونه وشو ایټمي او سبا خلک ګرځېده را ګرځېده. نو د جاوید چودري موټیویشنل رایټینګ او سپیکینګ په خپل ځای، خو جاوید چودري کې بونګي امارنا دا بهرحال یو نیکسټ لیول دی. او څوک هم چې د فرست ایر سیکنډ ایر د زمانې نه وځي نو بیا خامخا ورباندې لږ ډېر پوهېږي. شپه ناوخته د جاوید چودري قصې بیا نورې هم ما سره ډېرې دي، وخت په وخت باندې کله کله سکرین شاټ هم اخلم، او دا کله کله زه د طنز یا د مزاح دپاره یا د انټرټینمنټ دپاره ګورم. کورم ودان صاحب د وخت راکولو.